السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. دوستانو که چیرې تاسو ته په واتساپ کې یو داسې شی راسي هغه یې حذف شوی وي نو تاسو فکر مه خرابوئ، هغه حذف شوي پیغامونه بیرته هم کتلی شئ. که چیرې تاسو ته په واتساپ کې څوک یو داسې پیغام ولیږي چې هغه بیرته درڅخه حذف کړي نو تاسو دا فکر کوئ چې والا دې یا کنځل کړي یا یې کومه بده خبره کړې نو په دې خاطر یې دا شی له واتساپ څخه بیرته حذف کړی دی. نو هغه حذف شوی شی نو تاسو په خپله ګوشي کې بیا هم معلومولی شئ او کتلی شئ. دوستانو ویډیو نه غټوو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د دې تر مخ چې ویډیو شروع کوو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او زنګوله باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو نه باخبره شئ. دوستانو تاسو به ولاړ سئ یو څو تنظیمات د واتساپ دي هغه باید په خپل واتساپ کې سم کړئ. دوستانو اول باید تاسو واتساپ ته داخل شئ. کله چې واتساپ ته داخل شوئ دوستانو نو تاسو په دې درې ګوزینه علامت باندې کلیک وکړئ. دغلته به چې کلیک مو وکړو نو دغو تنظیماتو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو که تاسو دغه حذف شوي پیغامونه په ګوشي کې مو وګورئ نو تاسو باید اول دغو تنظیمات مو په واتساپ کې سم کړئ. نو تاسو به بیا راسئ په دغو فضای ذخیره سازي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په فضای ذخیره سازي باندې کلیک وکړو دوستانو که چیرې تاسو وای فای کاروو نو په دغو وای فای باندې به کلیک وکړئ او که چیرې مو سیم کارت کارولو په ګوشي کې انټرنیټ مو د سیم کارت نه ولو نو بیا به پر دغو باندې کلیک وکړئ. اوس زما انټرنیټ له سیم کارت نه ده پر د سیم کارت باندې کلیک کوم نو تاسو به هم دغه رقم کوئ چې انټرنیټ مو له سیم کارت نه ولو نو په سیم کارت باندې به کلیک وکړئ او که انټرنیټ مو له وای فای نه ولو نو په وای فای باندې به کلیک وکړئ. په دا پاس علامت باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې پر دغو باندې کلیک وکړو نو اوس به دغه عکس نو دغه علامت به ډک کړئ ټول دا رقم مو چې کله ډک کړو نو دوستانو دغه قبول به پرې ووهئ. دا م چې کله پرې ووایلو دوستانو د اوکې سولو ورته وګورئ یعنې دا خطونه ډک سولو دا خطونه او که وای فای مو کارولو نو پر دغو وای فای باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دا خالي ته ځکه زما یو هغه ده انټرنیټ له سیم کارت نه ده نو په سیم کارت والي مې ډک کړلو. نو دوستانو دا زموږ د واتساپ تنظیماتو دلته سم څه اوس ځو هغه برنامه له پلی سټوره را کوزوو ډاونلوډ کوو یې. دوستانو تاسو به هم له واتساپ مو چې دغه تنظیمات سم کړو نو تاسو به ولاړ سئ پلی سټور ته. زه هم پلی سټور کاروم هم مایکیټ کاروم. تاسو هم له مایکیټ نه څخه کار اخیستلی شئ او هم له پلی سټور نه. انشاءالله د دغې برنامې لینک به زه هم په یوټیوب کې ورکړم له موږ له یوټیوب نه یې هم کوزولی شئ. نو په پروژګا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په پلی سټور باندې کلیک وکړو دوستانو په دغو جستجو کې به ولیکئ تیار ده ما لیکلی ده. انشاءالله تاسو به هم دا ولیکئ. دغه مو چې کله ولیکو نو تاسو ته دغه برنامه راړوي نو دوستانو تاسو به دغه برنامه نصب کړئ. ښه دوستانو برنامه دغه ده نصب شوله. اوس زو دا برنامه خلاصو په ګوشي کې مو نو تاسو به هم چې برنامه نصب کړله را بسئ خپلو برنامو ته مو. دوستانو هغه برنامه دغه ده راغلې ده نو تاسو به هم دغو طریقه سره خلاصه کړئ. دوستانو تاسو پام ورته کوئ نو په دې طریقه سره خلاص کړئ. انشاءالله تاسو ټول حذف شوي پیغامونه مو د واتساپ کتلی شي. دا ده دوستانو په دغو علامت باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغو علامت باندې کلیک وکړو نو بیا هم دغه ووهئ. کله مو چې دغه ووایي دغه تایید باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په تایید باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو ته دا رقم صفحه راړوي نو تاسو به دغه برنامه اعلان خلاص کړئ. دا رقم اجازه به ورکړئ دو ته. دا دوستانو ما دا اعلان خلاص کړلو نو اوس مو دغه برنامه زما په ګوشي کې فعاله شوله. دوستانو تاسو هم دغه برنامه په ډیره اساني سره فعالولی شئ. دا رقم هم زما مسیجونه فعال شول هم زما عکسونه چې رالیږي څوک هغه فعال شول هم پیغامونه فعال شول. دوستانو دغه برنامه زموږ په ګوشي کې فعاله شوه. ښه دوستانو اوس زه واتساپ ته په واتساپ کې زه یو په بله ګوشي باندې مې یو څه شی ورته لیږم او بیرته یې حذفوم. تاسو پام ورته کوئ.
ښه دوستانو تاسو ګورئ زه دغه واتساپ ته یو پیغام ولیږم او بیرته یې حذف کړم. زه به دلته ولیکم اسمت الله راځه نن راځه اسمت الله راځم. دلته راځه نه لري دا زه به یې لیک فارسي ده. اسمت الله څه وخت ځو. اسمت الله څه وخت ځو. نو دغه خط ما ولیکو دوستانو تاسو ما ورته کوئ چې اوس دلته راسي او یو به عکس هم ولیږم. دا دوستانو تاسو ولیدو چې دا زما واتساپ ته راغی دغه ده او یو عکس هم لیږم دوستانو. تاسو فکر ورته وکړئ عکس به ولیږم. دغه عکس مې هم ولیږلو. تاسو پام کوئ دوستانو چې دا عکس هم راسي. دغه دي دوستانو عکس و اسمت الله څه وخت ځو. نو دا دواړه ماته راغلل. زه اوس دغه عکسونه هغه بیا حذفوم. نو دغه عکس و اسمت الله څه وخت ځو نو دغه ما دواړه حذف کړو. اوس به تاسو هم ووینئ چې ورسو وی ګورو په واتساپ کې. ښه ده دوستانو کوم شی چې ما رالیږلي ولو هغه د واتساپ کې حذف شول دوستانو. تاسو پام ده ورته. نو دا مې پاک حذف کړل. نو تاسو به اوس لاړ شئ د دغې برنامې په استراحت سره دغه پیغامونه تاسو اسانه طریقه سره کتلی شئ. نو کله چې هغه چا هلته درته حذف کړي وو نو تاسو بیا راسئ په دغو برنامه باندې به کلیک وکړئ. دا دوستانو برنامې ته چې داخل وړي د هغو سړي نوم دلته درته راړوي نو تاسو به په هغو باندې کلیک وکړئ. دا دوستانو ما ته هلته لیکلي ولو چې حذف شوي دي. مثلا دلته ما لیکلي راته معلومیږي اسمت الله څه وخت ځو معلومیږي تاسو دوستانو. او یو مې عکس رالیږلی و دوستانو. په عکس باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دغه ده تاسو پام ورته وکړئ. دا عکس ما رالیږلی و دا راته معلوم شولو. نو تاسو هم دغه برنامه سره کولی شئ هغه حذف شوي پیغامونه د واتساپ په ډېر اسانۍ سره وګورئ. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو هم دومره وه. خدای دې وکړي چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي. تا بلې ویډیو